أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معبد و خیمې ته ورغلی و. په مکه مکرمه کې په لوړ آواز سره ځینې بیتونه ویل کېده چې خلقو اورېده او د بیتو ویونکی نه لیدل کېدی، چې هغه بیتونه داسې وه: جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. يا لقسي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذي وسؤدد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم لو تسألوا الشاة تشهد. اسماء رضي الله تعالى عنها وايي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د غار ثور څخه ولاړی، موږ ته دا نه وه معلومه چې دی صلی الله علیه و آله وسلم چیرې او کومې خوا ته ولاړی، تر څو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د کښتې خوا څخه راغلی او دغه ذکر سوي بیتونه یې ویل. خلقو دغه آواز اورېدی او په پسې وه، خو څوک یې نه لیدی، تر څو چې دغه د آواز خاوند د مکې مکرمې تر لوړې خوا ووتی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وایي کم وخت چې موږ دغه بیتونه واورېده، موږ پوه سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر طرف رهي دی. پنځمه واقعه: کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و طرف ته رهي و، ابو بریده چې د خپل قوم مشر او رئیس و په مخه ورغلی، چې هغه هم د دې دپاره راوتلی و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونیسي او د قریشو هغه اعلان سوې لو جایزه واخلي. خو کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ سو او خبرې ورسره وکړې، پر هغه ځای د خپل قوم د 80 نفرو سره مسلمان سو او بیا یې خپله لنګوټه د نیزې پر سر د بیرغ پر قسم وتړل او دا اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې. سبحان الله. زه و دغه کفارو ته اریان یم، دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ور معلوم دی، بیا هم نن ورځ د ارهابي نوم پر اږدي العیاذ بالله. او هغه وخت خلقو داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی، چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارهابي نه و، بلکې دغه کسان چې پر ده صلی الله علیه و آله وسلم د ارهابي تهمت او تور پر وایي، دوی په خپله لوی ارهابیان دي. شپږمه واقعه: د مدینې منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زبیر رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د مسلمان تجارو په قافله کې د شام څخه راتلی، او زبیر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته یوه جوړه سپین کالی ورکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د خلقو د سترګو څخه پټ او غائب سو،
مدینې منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت را کړی دی، مګر څرنګه چې دی صلی الله علیه و وسلم 3 ورځې په غار ثور کې کښېنستی نو وځنډېدی او د مدینې منورې مسلمانان نه پوهېده چې څه وخت به راورسېږي، او بل دا چې دی صلی الله علیه و وسلم پر هغه معلومه لار نه راغلی بلکې پر بله نوې نامعلومه او اوږده لار را رهي سوی دی. دلته نو بلکل حال نه ور معلومېدی چې کله او څه وخت به راورسېږي. نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول؟ مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه به هره ورځ د ټولو مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و استقبال ته راوتی، دا د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مقام او درجه، عزت او احترام د مدینې منورې و نورو خلقو ته ورښکاره کړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو په زړو کې څونه ځای لري. په دغه راوتلو کې سیاسي لو معنا پرته وه، هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دلته راځي یوازې دا نه چې نبی او رسول دی بلکې علاوه پر دغه د مدینې منورې حاکم او امیر هم دی، او دغه ټول مسلمانان د ده صلی الله علیه و وسلم ملګري، تابع او انصار دي. نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل، دغه راوتلو د مدینې منورې پر کفارو هم روحي تاثیر وکړي، هغه به هم راوتل، حتی یهود به هم راوتل، ځکه د ټوله مدینې منورې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم راتګ یوه لو واقعه وه. نو هره ورځ به د سهار تر لمانځه وروسته خلق راوتل او پر هغه لار چې د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته راتله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ په انتظار به ناست وه. تر ماپښینه به د مکې مکرمې و لارې ته کتل، کم وخت چې به ماپښین سو لمر او ګرمي به ډېر شدید سوه، بیرته به خپلو کورو ته ولاړ. خو د دوشنبې په ورځ چې د بعثت د 14 کال د ربیع الاول د میاشتې 8مه ورځ وه او دغه کال د هجرت اول کال بلل کیږي، او د 622 عیسوي یا میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23 تاریخ و رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته راورسېدی. ورونو، دا دې درته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اوله نه و، خو اوله د محرم چې د هجري کال شروع بلل کیږي دا د کال د شروع په سبب ده او د میاشتې د منزلو په حساب د کال اوله ورځ ده، مګر هجرت او قبا ته رسېدل د ربیع الاول یا لومړی خور پر 8مه وه، او بیا مدینې منورې ته او د مسجد نبوي و منطقې ته رسېدل د ربیع الاول پر 12 تاریخ وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې و مدینې منورې ته ورسېده چې د مدینې منورې خلق د سهار څخه راوتلي وه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار یې کړی و. څرنګه چې پر دوی ماپښین سو او ګرمي شدیده سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم نه راغلی، نو دوی بیرته د کورو و طرف ته رهي سوه. کم وخت چې دوی کورو ته ورسېده د انتظار په ځای کې بل څوک نه و پاته بې له یوه یهودي څخه چې د یوې درختې په سر کې لوړ ناست و. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د راتګ په انتظار کې نور خلق هم په درختو کې کښېنستل، ځکه د لوړې څخه یې ډېره مسافه لیدلی سوای. نو دغه یهودي چې یوازې پاته و او لوړ ناست و، د لرې یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د هغه اصحاب ولیده چې رارهي دي. یهودي ځان نسوای ټینګولی او په لوړ اواز یې نارې کړه: یا بني قیله، یعنی ای د قیله اولادې. ورونو، قیل د اوس او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو، او یهودو و دغه قبیلو ته اوس او خزرج نه ویل بلکې بني قیله یې ورته ویل. نو یهودي نارې کړه: یا بني قیله هذا جدکم قد جاء. جد بخت او نصیب ته ویل کیږي، یعنی ای بني قیله دغه دی ستاسې بخت او نصیب راغلی. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رارسېدو خبر ډېر ژر نشر او وپاشل سو. هغه مسلمانان چې کورو ته رسېدلي وه په تلوار یې اسلحې راواخیستې او په لوړ آواز د الله اکبر نارې شروع سوې.
د تکبیر نارې په بني عمرو بن عوف کې واورېدل سوې. هلته هم مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په راتګ د خوشحالۍ تکبیرونه شروع کړه او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیدلو او استقبال دپاره راووته. انصار او مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم راګرځېدلي دي، په شوق او محبت سره ورته ګوري، ستړی مه سې او ښه راغلی ورته وایي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وحیو په نور کې پټ سو او د الله عز وجل دا قول پر نازل سو چې د سورة التحریم په 4 نمبر آیات کې فرمایي: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. یعنی بېشکه هم هغه الله د دغه نبي کومک کوونکی او مددګار دی او همدارنګه جبریل او صالح مؤمنان کومک کوونکي دي او وروسته تر دغه ملائکې کومک کوونکي دي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یو ځای سوه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دوی رهي کړه تر څو چې په بني عمرو ابن عوف کې یې واړول او دا د ربیع الاول په میاشت کې د دوشنبې ورځ وه. د مدینې منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مخه تر دې نه و لیدلی او په رنګ یې نه پیژني او اوس دوی 2 نفره دي، نه ور معلومیږي چې کم یو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی او کم یو ابوبکر صدیق دی او دوی 2 په عمر هم سره نږدې وه، ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عمر 2 کاله کشر و، نو فرق یې نه کېدی او هر یو پوښتنه کول چې کم یو رسول الله دی. تر څو چې د لمر د ګرمۍ شدت زیات سو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې سایه جوړه کړه. دلته نو ټول خلق پوه سوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم دی او دغه بل ملګری یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. د مدینې منورې ټول خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د استقبال او شراغلی دپاره راغلي دي. دا داسې د خوشحالۍ ورځ وه چې د مدینې منورې په ټول تاریخ کې داسې خوشحاله ورځ پر مدینه منوره نه وه راغلې. اوس نو مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم راټول دي او هر یو وایي چې زما سره دې ولاړ سي، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې واړول او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په قبا کې 4 ورځې تیرې کړې، د دوشنبې، سهشنبې، چهارشنبې او پنجشنبې او په دغه ورځو کې یې د قبا مسجد جوړ کړي او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول دي او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت و موږ ته راښکاره کوي. مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر کار مرکز دی. مسجد د جرګو او مشورو مرکز دی. مسجد د جنگ او جهاد د پاره د لشکر د مسلح کولو او جوړولو مرکز دی. مسجد د مهمو او لویو اجتماعاتو مرکز دی. مسجد د غریبانو او بیکوره مسلمانانو د استوګنې مرکز دی. مسجد د مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دی. نو ځکه د هغه د جوړولو څخه چاره نه وه او د دغه مقصد او هدف دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هر څه د مخه مسجد جوړ کړي، مسجد قبا، او په هغه کې یې لمونځ ادا کوي. الله عز وجل د سورة التوبه په 108 نمبر آیات کې د دغه مسجد په باره کې فرمایي: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. یعنی خامخا هغه مسجد د قبا چې تاداو او اساس یې د اولې ورځې څخه پر تقوا او پرهیزګارۍ ایښول سوی دی، ډېر وړ او لایق د دې دی چې په هغه کې د لمانځه دپاره ودرېږي.
په دغه مسجد کې داسې خلق دي چې دوی دا خوښوي چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه وساتي او الله عز وجل ښه ځان پاکونکي خوښ لري. دا مسجد ساده او د خټو مسجد و. د دغه مسجد د جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټولو اصحاب کرامو ګډون او اشتراک وکړي او په لږ وخت کې جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې یو څه لږ ورځې پاته سو. دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه او پنجشنبه دا لته و. خلق به ورته راتله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به پیژنده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو ژوند او د هستوګنې کارونه ترتیبول او برابرول، خاصتا د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې نه کور درلودی نه ځای. کم وخت چې په قبا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 5مه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه، نو یوه بني نجار ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان وه حال ولیږي. هغه هم د اسلحې او تورو سره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر پر خپله اوښه په داسې حال کې سپور سو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې تر شا ورسره کنجوغه و. د مدینې منورې پر طرف رهي سو. په لار کې د جمعې د لمانځه وخت سو. ورونو، د مدینې منورې خلقو تر دغه د مخه د جمعې لمونځ کاوه او اول هغه څوک چې د جمعې لمونځ یې کړی دی هغه اسعد ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه دی. او دغه د جمعې لمونځ اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې وکړي او دغه د جمعې اول مانځه ته 40 نفره حاضر سوي وه. نو د دې جهته څخه ځینې علما وایي چې د جمعې د لمانځه د شرطو څخه یو دا دی چې نفر به تر 40 کم نه وي، مګر دا صحیح دلیل نه دی، ځکه که فرضاً په دغه اوله جمعه کې د خلقو تعداد 41 وای نو بیا به 41 نفره شرط وای. نو دا داسې دلیل نه دی چې خلق دې و دغه عدد ته مجبوره کړي او هلته داسې یو بل صحیح حدیث هم نسته چې هغه دې د دغه عدد تاکید وکړي. مقصد د جمعې په هغه اول مانځه کې چې په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه په کور کې سوی و 40 نفره سره یو ځای سوي وه. او اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قبا څخه د مدینې منورې پر طرف رهي دی او د سالم ابن عوف د کورو و منطقې ته ورسېدی، د جمعې د لمانځه وخت سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د لمانځه په ادا کولو امر وکړ او د جمعې لمونځ یې په دیار کې د سالم ابن عوف ادا کړ. د جمعې په دغه لمانځه کې 100 نفرو ګډون وکړي او د لمانځه خطبه په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل. نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د شروع څخه د اسلام وایي. یعنی په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه دغه خطبه وه چې په دیار کې د بني سالم ابن عوف یې وویل او دغه ځای د قبا او مدینې منورې په مابین کې دی. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو او د دغه ورځې څخه د یثرب د ښار نوم په مدینة الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل سو. خو نن ورځ د اختصار پر ډول مدینه منوره ورته ویل کیږي او دا ورځ د مدینې منورې په تاریخ کې یوه روښانه او ځلانده ورځ وه. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی، د مدینې منورې کورونه او کوڅې د خوشحالۍ په خندا او ژوږ سره ډکې وې او د انصارو انجونو او هلوکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه په ګډه او لوړ آواز سره ویل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. دا هغه مشهوره بیتونه دي چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې ویل.
او ټول مسلمانان ډېر خوشحاله وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو، پر هر کلي چې راسي د کلي مشرانو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ونیول او غوښتل به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پاتې سي او ویل به یا رسول الله زموږ سره پاتې سه، زموږ سره عدد، عده او مناعه سته او موږ دې ساتو. ورونو، عدد سته یعنی نفر لرو، عده سته یعنی اسلحه لرو، او مناعه سته یعنی ستا د ساتنې دپاره قوت او طاقت لرو. ورونو، انصار که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وه، خو هر یوه دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په کور کې واړوي. نو د انصارو پر هر کور چې به راغلی، هغو به د اوښې قیزه ونیول او ویل به یا رسول الله عدد، عدې او مناعې ته راځه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل اوښه الکئ، دا په خپله د مقصد ځای ته ځي، دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړه سوې ده چې هغه ځای ته ولاړه سي کوم چې زما د هستوګنې دپاره هلته د الله عز وجل اراده سوې ده. خلقو به هم اوښه پرېښول. بیا چې به پر بل کلي راغلی، بیا به خلقو اوښه ونیول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ، دا امر کړه سوې ده. خلقو به هم پرېښول او واقعا یې هم اوښه خپل اختیار ته پرې ایښې وه، نه تګ ته مجبوره کول او نه راګرځول. هرې خواته چې تله د دې خوښه وه. پر هر کلي چې به راغله، خلقو به غوښته چې اوښه ونیسي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ویل پرېږدئ. اوښه رهي وه تر څو چې د دغه اوسني مسجد نبوي و ځای ته ورسېده چې اواره او خرابه مځکه وه او دا مځکه د دوو یتیمانو وه او هلته اوښه په خپله چوکه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سپور دی، نه ځینې کښته کېږي. اوښه بیا ولاړه سوه، یو څه ولاړه او شاته یې وکتل، بیرته راوګرځېده او پر هغه اولني ځای بیا چوکه سوه. پر دغه مبارک او مشرف ځای چې الله جل جلاله د دغه ځای مبارک کړي او مشرف کړي وو، دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې څخه کښته سو چې دا منطقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماماګانو د بني نجار د کورو سره وه او دا د الله عز وجل توفیق و چې اوښې ته یې ورکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خوښه وه چې د خپلو ماماګانو سره واړوي او د ده علیه الصلاة وسلام په نزول دوی مکرم کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.